یو سړی ستړی ستومانه یوه ناشنا ښار ته ورسېده. که ګوري خلک لار خلاصوي او یو سړی روان دی ځمکې ته ډېر په ځیر ځیر ګوري. ده پوښتنه وکړه وایي خیرت دی څه کیسه ده؟ خلکو ورته ویلې چې دا خو داسې سړی دی چې په لار ځي کوشش کوي چې میږه یې هم تر پښې لاندې نه سي، نو موږ یې چې ووینو ده ته لار پرېږدو. سړي له ځان سره وخندل ویل دا تر ټولو مضر انسان دی. خلکو ورته ویل دا څه خبره کوي؟ وایي بس خیر ده، مخته چې ته د حکومت ډولچي ډول واهه او ویل یې چې کوم کس غلا کوي هغه تر اوسه موندل سوی نه دی، نو که هر چا ومونده موږ ورته لوی انعام ورکوو. همدا ناشنا سړی ورغی ورته ویل چې زه خو دا غل درته ښودلی سم، خو په دې شرط چې ما به تر پاچا رسویه. د حکومت کسان هم له ډولچي سره وو او ډېر د دې غله په موندلو پسې ستړي وو. خبره یې ورسره ومنله، وایي سمه ده راځه موږ ته خپل پاچا ته رسوو. کله چې دا سړی پاچا ته وروست نو ورته ویلې چې صاحبه غل همدغه کس دی چې په لار روان وي او ځمکې ته ډېر ځیر ځیر ګوري او وایي چې میږی مې له پښو نه لاندې نه سي. پاچا ورته ویلې چې دا څه خبره کوي؟ د دې صفت خو ما هم اورېدلی چې ډېر بېازاره انسان دی، هیڅ چاته تاوان نه رسوي. ده ورته ویلې چې بس خیر ده تاسو پسې وګرځئ او دی غل دی. پاچا ویلې ته به یې څنګه ثابته کړې؟ وایي زه یې هغه وخت ثابتوم چې کله تاسو د باندې غلا ثبوت ته ورسوله او مخکې نسم درته ویلی. پاچا هم چې له خپلو وزیرانو او نورو چارواکو سره مشوره وکړه ویل راځئ د همدې سړي خبره ومنو او دې سړي پسې وګرځو چې خلک یې ډېر بېګناه او ډېر مهربان او بېازاره انسان بولي. خپل سرتیري پسې واچول چې ګوري ګوري پسې ګرځي، اخر یې سړی په غلا ګیر که او پاچا ته یې لاس تړلی راووست. پاچا ډېر خوشحال سو او د ناشنا کس ته ویلې چې ښه ته د خدای ولی یې، کوم غیبي علم لرې، کرامت لرې، جادو لرې چې دا سړی درته معلوم څه چې دا خاین او غل دی؟ دې سړي ورته ویلې پاچا صاحب سلامت، زما یوه ښځه وه ځان یې ډېر ستره او محجبه باله چې زه به نه وم خپلوانو ته به یې اجازه نه ورکوله چې کور ته راسي. په انګړ کې به هم چې ګرځېده حجاب به یې کړی و او زما په کور کې یوه ونه ولاړه وه هغه یې راباندې ووهله. ښځې مې ویل چې په دې ونه کې خو کارغه کله کله کیني دا ماته ګوري نو دا سره زما حجاب له منځه ځي. ده زیاته کړه چې زه خپله ښځه باندې ډېر خوشحاله وم، ما به یې ډېر ځای صفتونه کول، سهار به کار ته لاړمه بېغمه زړه به مې مزدوري کوله، ماښام ناوخته به راتلم. خو یوه ورځ ډېر نارام ومه، کار مې په نیمایي کې پرېښوده، نیمه ورځ وه چې کور ته رالمه. چې کور ته رانږدې سومه د ښځې او سړي خندا راتله. ما ویلې چې دا به د ګاونډي کور کې څوک سره خاندي، خو چې ځیر سومه زما ښځه وه او د بل سړي سره یې خندل، بیا مې هم باور نه راته. خو آخر چې رانږدې سومه بیا خندی مې تر غوږو کېده نو پوه شوم چې زما مېرمن ده او له چا سره یو ځای ناسته ده خاندي. د کور دروازه مې ورو خلاصه کړه چې د کړکۍ نه مې ور وکاته، مېرمن مې له ناشنا سړي سره بربنډه ناسته وه څنګ په څنګ. نو ما سره هغه وخت څه شی نه و چې دا مېرمن وژلې وی او که حکومت خبرېدلی نو هغو بیا هغسې سزا نه ورکوله چې زما زړه غوښتل. نو له خپلې بېوسۍ نه همداسې را روان سومه دې ناشنا ملک یا ښار ته راغلم. پاچا د ده خبره ومنله او موږ ته دا داستان ښیي چې د چا په ظواهرو مه تېروځئ، د هغو عمل ته هم پام وکړئ. هیله ده چې له داسې دوه مخو خلکو سره تاسو مخ نه شئ. ښه وخت.